د میدان وردګ کروندګرو بڼوالو او مالدارانو د محصولاتو د وچولو او لا ښه پروسس په موخه د یاد ولایت کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست د یوې همکارې مؤسسې په ملاتړ له 260 بزګرانو سره د میوه او سبزیجاتو وچولو د عصري ماشینونو مرسته وکړه. امروز در بخش پروسس میوه‌جات ماشین‌هایی که سولر درایور یا که هست ماشین‌های خشک کننده میوه‌جات است که برای دهقانایی که انتخاب شدن ما توزیع میکنیم و امروز روز اولی هست که ما آغاز کردیم توزیع سولر درایورها را یا خشک کننده های میوه‌جات که در بخش پروسس فعالیت میکنه و استفاده میشه. بزګران وایي د سبزیجاتو او میوو د وچولو لپاره له دودیزو لارو کار اخیست چې د محصولاتو د خرابوالي لامل کېدلې. زیاتوي چې د یادو ماشینونو سره به محصولات ښه بازار ولري. ریاست زراعت خوش هستیم که برای ما این سیستم خشک‌کنی ماشینی که برای ما داده واقعا همین سبزیجات ما که از قبیل رومیس و سبزیجات دیگه مرچ است که خراب میشه ما یا توسط زمین خشک میکنیم. دغه د قانون لپاره یو کومک راغلی مثلا لکه دغه ماشینونه دي او راجمګه مثلا مخکې دغه بانجانو مثلا لکه کشتی د شان وچول مثلا هغه بې کیفیته و چې په بام ورول یا په هغه کې ورول مثلا هغه به خاورې ګرد پکې نسته دغه چې د کیفیت لپاره ښه شی دی ورځنه هر شی ستره مثلا وچوي. خواستای ماست که باید از کوشش باشه به دهقانا کوشش کنه که یگان وسایل دیگه هم برایشان کوشش کنن بتن برای مردم راحت شوه. د میدان وردګ ولایت کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي کوښښ کوي د یاد ولایت د حاصلاتو لپاره بنسټیزې کړنې ترسره کړي څو بزګران وکولی شي خپلې میوې او سبزیجات په مناسب نرخ وپلوري.